اعتکاف چې دی عزیزانو دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکلا اعتکاف کې کښینسته اول واره خبره دا و چې اول لس ورځ کښینسته بیا بل کال د مابین لس ورځې چې کمی دی په اعتکاف کې کښینسته بیا بل وار چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري چې کمی لس ورځې دی په هغه کې اعتکاف چې دی هغه وکي او کښینسته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایلی چې و ما ته راشکاره سو یا و ما ته چا وویل یعنی د الله له جانبه چې دا د شب قدر شپه چې کومه دا په آخري لس ورځو شپو کې چې دا اغسته ما اول لس ورځې وکړلې اعتکاف ما بین لس ورځې مې وکړلې آخري لس ورځې چې کومې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته وویل سلو چې دغه د شب قدر چې کومه شپه ده چې هغه شپه چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت فرمایي چې زر میاشتې مسلسل سړی عبادت وکړي په بني اسرائیلو کې داسې بزرګان وو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم صحابه کرام هغو ډېر ارمان وکړي امید دا وکړي چې کشکې زموږ هم دغونه عمرونه وای موږ به هم دغونه عبادتونه کړي وای بیا الله رب العزت آیاتونه راواستول چې په دغه شپو کې یوه شپه چې دا اغسته چې په دغه شپه ته عبادت وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث شریف او بیا الله رب العزت فرمایي چې دا داسې دی لکه زر میاشتې پرله پسې سړی عبادت وکړي زر میاشتې پرله پسې سړی عبادت وکړي څو ثواب دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت یو امتیاز دی خصوصیت دی یو عالی شان دی چې الله رب العزت و دې ته ورنصیب کوي چې په یوه شپه باندې انسان و هغه ځای ته ځان رسوي چې بني اسرائیلو به په زر میاشتې باندې و هغه ځای ته ځان چې دی هغه رسوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی عایشه صدیقه سره روایت دی حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ژوندی ولو په خپله په اعتکاف کې کښېنستی صحیح سو بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفات سلو بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومې بیبیګانې دي ازواج مطهرات چې کوم بلل کېږي هغه بیا په اعتکاف کې چې دي هغه کښېنستلې دغه د بیهقي روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سړی راولاړ سي د روزې آخري لس ورځې چې دي هغه په اعتکاف کې کښېني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دوو حجو د دوو عمرو ثواب الله ودته ورکوي یو سړی د آخري لس ورځې په اعتکاف کې کښېنستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دومره ثواب لري لکه سړی چې دوه حجونه وکړي یا دوی عمرې وکړي دوه حجونه او دوی عمرې سړی وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي څو ثواب یې دی د آخري لس ورځې په اعتکاف کې کښېنستل د غومره لوی ثواب چې دی هغه لري بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا اعتکاف خالي د نارینه دپاره نه د زنانې دپاره هم دی بی عایشه صدیقه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفات سلو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ حدیث شریف د بخاری او د مسلم حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفات سو بیا ازواج مطهرات دي چې کوم وي هغه به خپل اعتکاف چې دی هغه کوي د زنانو دپاره اعتکاف دا دی چې دی راولاړې سي په کور کې په کومه کمره کې دی لمنځونه کوي هغه یا خدای سي کمره نسته دی په خپله راولاړ سي یو کمره چې د هغه معلومه کې په هغه کې کښېني که خاوند والا ده د خاوند څه اجازه ضروري ده که خاوند والا نه ده بیا دا ښځه راله په دا کمره کې کښېنسته لکه څنګه چې نارینه په مسجد کې ناست دی اعتکاف کوي څنګه شرایط دي ثوابونه دي د غومره ثوابونه الله و زنانو ته هم ورکوي پر خپل کور باندې صحیح سلو بس شرط دا دی د زنانو دپاره یوه کمره معلومه که په هغه کمره کې خپل عبادت کوه خپل ذکر کوه تلاوتونه کوه او بیا خالص د خپل هغه چې کومه ضرورت دی د هغه دپاره راوتلی سي
ضرورت دا معنا او دس دی بیت الخلا دا باتروم دی قضای حاجت دی صحیح سو دې د پر راوتلی سي د دې څه علاوه اجازه چې د هغه نسته ورته. بیا بله خبره دا ده که دا زنانه اوس په اعتکاف کې کښېنستله د ښځو خو دین هم ډېر ګران دی بس بیا دوی د چا سره خبرې نه کوي مجلسونه نه کوي دروازه یې په ځان پسې تړلې څوک نه پرېږدي یا هېڅ خبره نه ده په د هغه کمره کې د ډوډۍ هم خوړل کېږي په د هغه کمره کې د راځي مطلب بچانو سره مجلس هم کول کېږي د خاوند سره مجلس چې دی هغه کول کېدلی سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله په اعتکاف کې و نو خپلې کوروالایو به ورلره رالي بیا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سره به یو ساعت کوي ملاقات وکوي بیا به ولاړې د هغه رقم د خاوند سره مجلس کولی سي د هغه رقم د بچانو سره مجلس کولی سي. کشنی زوی دی مثلا کشنی زوی دی د شیدو د خوراک نور دا ټولې خبرې چې دی هغه ورسره کولی سي صحیح سلو بس تر دې کمرې راوځمه د هلته کښېنه که مجلس کوې که خبرې کوې خو غیر ضروري نه بې ځایه مجلس نه د دوی غیبت و هغه پالتو خبرې نه ضروري خبرې چې کومې د وروره سره دي د خوره سره دي د پلاره سره دي د موره سره دي د خاوند سره دي د اولاد سره دي هغه ټولې خبرې چې دي هغه کولی سي حتی که دا په دا کور کې بل څوک نه لري و خاوند ته دا خپلې کپړې لاور استري کولی سي و خاوند ته دا کپړې لاور استري کولی سي که د خوراک ترتیب نه جوړېږي په د هغه کمره کې خپل دیګ لا پخولی سي چای پخولی سي صحیح سلو دا بالکل ستا اسانه خبره ده که چیرې وغواړي زنانې چې موږ په اعتکاف کې کښېنو. بیا بله خبره دا د عزیزان د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو معتکف په اعتکاف کې کښېني پر بار باندې خلکو ته الله څو ثوابونه ورکوي و ده ته په دې مسجد کې الله هغونه ثوابونه ورکوي. یعنې اوس بهرنی سړی چې دی هغه جنازه کولی سي جنازه څونه ثواب لري بهرنی سړی چې دی هغه د یو مسلمان ورور پوښتنه کولی سي هغه څو ثواب لري صحیح سلو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مسلمان ورور پوښتنې روان سلو 80,000 فرشتې که سهار که د ورځې روان سو صحیح سو د سهار سیونه سي تر ماښامه د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي که ماښام دی د چا پوښتنې لره ورغلی د ماښامه سیونه سي تر سهاره 80,000 فرشتې د ده دپاره چیش کوي د مغفرت دعاګانې کوي. اوس دی معتکف دی په اعتکاف کې ناست دی خو نشي وتلی هغه ثوابونه الله و ده ته په ناسته کې ورکوي چې دی دلې ناست دی. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې یو سړی په اعتکاف کې کښېني په هغه کې بنیادي شی دا دی چې الله رب العزت تا د ګناهو خلاصوي د ګناهو څخه ته ساتلی د شیخ صاحب رحم الله فرمایي دا مقصد دی چې ته رالی د الله کور لره بس و الله رب العزت ته مسجد کې بستره واره که کښېنستلی چې یا الله ستا کور له راغلی یم دا حاجت لرم دا حاجت پر پوره کوي. که یو سړی د اصل سړي کور لره ورسي ورته وایي زما دا حاجت دی هغه د ده ضرورت ورپوره کوي چې په کور کې دروازه کې ورته کښېني نو الله رب العزت خو ډېر عظیم ذات دی خامخا به الله رب العزت د ده هغه حاجتونه چې دي هغه ورپوره کوي. بیا بله خبره دا ده چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی. بیا بله خبره دا ده چې پر یوه ورځ باندې الله رب العزت تا د جهنم څخه دومره لرې کوي لکه مځکه و اسمان 3 واره. بیا بله خبره دا ده چې په دې کې و تا ته شب قدر چې دی هغه میلاویږي شب قدر شپه چې د هغه میلاویږي اوس ته چې په اعتکاف کې د شب قدر په شپه باندې ته بیده وې پروا نه لري ته د الله په کور کې ته په چیش کې شمارل کېږي ته فی سبیل الله شمارل کېږي که ته بیده ولې د شب قدر شپه ولا الله و تا ته د زرو میاشتو د عبادت ثواب چې دی هغه درکوي. اوس که یو بل سړی رالی په مسجد کې کښېنستي هغه به ذکر کوي تلاوت به کوي او 15 منټه دپاره راغلی دی اوس د شب قدر شپه ولا خامخا به دعاګانې کوي لیکن معتکف بدولو په خبر سوی لا هم نه دی خپل عبادت یې وکړي پرېوتی بیا د شب قدر شپه و الله رب العزت و ده ته هغومره ثوابونه چې دی هغه ورکوي د زرو میاشتو د عبادت ثواب چې دی هغه میلاویږي.